په پېښور یونیورسټۍ کې کال 2015 کې فارغ کړی شوي 345 زده کوونکو ته ډګریانې ورکړې شوې. په دې لړ کې پېښور یونیورسټۍ کانوکیشن هال کې یوه دستوره تابع کړې شوې وه. د دستورې مشر میلمه ګورنر خیبر پښتونخوا انجینیر اقبال ظفر جګړه و. په کانوکیشن کې د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر په شمول استادانو، والدینو او طالب علمانو په ګډ شمېر کې ګډون کړی و. گورنر خیبر پښتونخوا انجینیر اقبال ظفر جګړه د مختلف ډپارټمنټ زده کوونکو ته ډګریانې ورکړې. گورنر اقبال ظفر جګړه دستورې ته وویل چې دوی والدینو ته بچو په کامیابۍ باندې مبارکباد ورکوي او په یونیورسټیو کې چې څه کموالی دی نو ډېر ژر به یې پوره کړي. पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो हमारी फीमेल है और यहाँ पर इस वक्त तक फीमेल्स को ज़रा पीछे रखा गया था. आज वक्त आ चुका है, ये एहसास हो गया है कि फ़ीमेल्स का इतना ही हक है जितना मेल का है. मेल को अल्लाह ताला ने एक वो दी है लीडरशिप की, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो फीमेल हैं उनमें भी लीडरशिप क्वालिटी की कोई कमी नहीं है. د کوونکو هم ډګری اخیستلو او تعلیم مکمل کولو باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. په ایم ا پولیټیکل ساينس کې ما ګولډ میډل واخیستو، د ډېر زیات خوشحاله یم او دا زما یو ډریم و چې زه پېښور یونیورسټي نه ګولډ میډل واخلم او زما په انر بورډ باندې نمبر اخلي. نو ډیفینټلی زه ډېر زیات هیپي فیل کوم په دې موقع حوالې سره. نن ډېر زیات خوشحاله یم چونکې ما نن ډګري واخیسته، نو د خوشحالۍ حد نه و او دا ټولې د مور و پلار او د دوستانو دعاګانې وي او انشاءالله پر روان وخت کې به زه د ملک او د قام نوم روښانه کوم. د یونیورسټۍ نه فارغ شوي زده کوونکي به اوس عملي ژوند کې خپل تعلیم په کار راولي. د کیمرامین وقار احمد سره صدام شینواري، خیبر نیوز، پېښور.